د نن چهارشنبه ورځې لنډ دقیق او مهم خبرونه. د ننګرهار ګمرک په عوایدو کې 10% زیاتوالی راغلی او یوازې په تیرو 3 میاشتو کې له پخوا څخه 215 میلیون افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي دي. تیره ورځ د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د ځوانانو مدیریت لخوا د وینې راټولولو په موخه د الحیات په نوم د وینې بانک پرانیستل شو. د کلیو او بیا رغونې وزارت وایي په هلمند ولایت کې د پاکو اوبو یوه شبکه ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د عدلیې وزارت وایي کاپیسا ولایت کې 922 جریبه عمارتي ځمکه تثبیت شوه. د هرات مستوفیت وایي چې د خپل مالی پلان څخه یې زیات عواید راټول کړي. د تخنیکی او مسلکی زده کړو اداري او مالی چارو معاون مفتی فضل الرحمن فاضل د ازموینو ملي ادارې له سرپرست شیخ عبدالباقی حقانی سره وکتل. د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ښاغلي شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور نن د زابل ولایت له والي ښاغلي بسم الله عبدالله سره په خپل کاري دفتر کې ولیدل.